بلخ کې صنعتکاران وایي د برېښنا د کمښت له امله لا هم یو شمېر فابریکې فعالیت نه لري. دوی غوښتنه کوي که برېښنا ورکړل شي نه یوازې دا چې تولیدات به پیل کړي، ورسره خوا کې به ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. دوی زیاتوي له پاکستان سره تر لارو تړل کېدو وروسته یې تولیدات زیات شوي او د خامو موادو برخه کې هم بدیلې لارې موندلي چې خپلې اړتیاوې ترې پوره کړي. سپاسگزاری میکنیم ازشان، خصوصا از امارت اسلامی که از زمانی که اینجا حاکم شدن خداوند حالشان دیده در هر نگاه از ما حمایت کردن، از صنعتکاران حمایت کردن. دیگه سپاسگزاری میکنیم ازشان. فعلا یگانه کمبودی که یگانه مشکلاتی که ما فعلا در اینجا داریم کمبودی برق داریم. شما خودتان عملا دیدین که یک بخش از ماشینالات ما فعلا پرچاو است. نسبت به کمبود برق مشکلات برق داریم. رای پاکستان که بند شدن در بخش تولیدات ما تاثیرات عمده نداشتن، یک تاثیرات جزئی داشتن که روغن هستند که از این رای پاکستان می آمدن. فورا تا بالفعل ان شاء الله که مشکلات حل شدن، از دیگه بنادر روغن وارد شده، دیگه تا جای مشکلات ما برطرف شدن و فعلا مشکل نداریم. بلخوا د بلخ د صنایع او قانونو خونې رئیس وایي د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته صنعتکارانو ته ډېره پاملرنه شوې او دوی یې هرکلی کوي. نوموړی زیاتوي که څه هم بلخ کې صنعتکارانو ته د برېښنا ویش پیل شوی، خو لا هم ګڼ شمېر فابریکې د برېښنا د نشتون له امله فعالیت نه لري. دی ټینګار کوي که برېښنا ورته برابره شي د کورنیو تولیداتو کچه به نوره هم لوړه شي. برقی که 1.5 سال توزیعش بند بود، فعلا با توجه مقام ولایت بلخ و معاون صاحب توزیع برق و صنعتکارا شروع شد. همچنان سرکای پارک صنعتی شادیان، همچنان پارکای صنعتی علیشیر نوایی که فعلا فعلا است و در پارک صنعتی شادیان سرکا قیر شد، کانالیزاسیون ادامه داره. این کلش به توجه معاون صاحب مقام ولایت بلخ که نمی بازدید از فابریکات میکنه و هر مشکلی که فابریکات داره به اینا که پیشنهاد میکنن و یا برایش مشکلشان میگن، وقتا په وقتا د او رسیدگی صورت گرفته. ورته مهال د بلخ مرستیال والی چې له یو شمېر فابریکو یې لیدنه کوله وایي د هیواد ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او هڅې روانې دي څو په کور دننه برېښنا تولید او خپلې فابریکې پرې وچلوي. نوموړی زیاتوي کوښښ کوي د صنعتکارانو پوښتنه له نږدې وکړي و هغه ستونزې چې لا هم دوی ورسره مخ دي ورته یې حل کړي. همه افغانستان خودش خودکفا شوه، در مردم کار یافت شوه، اشتغال زایی شوه. چون که وطن از داخل خود وطن هر چیز که تولید شوه و ذراتش از همونجا پرا شوه، این چقدر که در مردم، در ملت، در پامرکدارا، در غریب و غربا همه پایده ایش است. چون که خودکفا هم وقت میشیم که ما از داخل افغانستان بیرون افغانستان صادرات داشته باشیم و ذرات در بیرون کشور نداشته باشیم. از خاطر که ما و از خاطر مسئولیت ما است که باید ما دیدن بکنیم، از پامرکدارا حمایت بکنیم. از همین خاطر ما نزدیک میبینیم و از خاطر به چشم سر میبینیم، دیدن میکنیم، به این حمایت میکنیم، این را تشویق میکنیم. بلخ کې د برېښنا د نشتون له امله یو شمېر فابریکې په داسې مهال فعالیت نه لري چې په وروستیو کې په کور دننه د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شوي او تازه د کابل شنو صنایعو پارک کې د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت 3 پروژې پرانیستل شوې چې تر ډېره به د یادې برخې د صنعتکارانو ستونزې حل کړي.